بسم الله الرحمن الرحیم and السلام علیکم. نننې د ډسکشن ټاپک دی ترانسپورت ان هیومن بینګ. خو د دې هر څه نه مخکې لږ شان کې تاسو ماته وګورئ. صحیح ده؟ زمونږ جسم د څه نه جوړ دی؟ د سیل نه جوړ دی. دا مثال په تور باندې دا یو سیل شو، دا ماسې یو سیل راواغستل شو. اوس زمونږ په جسم کې که څه کار کوي او یا که زمونږ د جسم د سټرکچر چې کوم جوړ دی دا ټول جوړ دی د دغه سیل د وجې نه. د چا د وجې نه؟ د دې سیل د وجې نه. اوس دی چې څه کار کوي نو دی هسې نه کوي، دله څه شیزونه پکار دي چې ته دې سیل له اول ورکړې نو دی به الله تعالی کار کوي. لکه دله څه شیزونه پکار دي؟ دله پکار دی اکسیجن، د دې سره سره دله خوراک پکار دی نیوټرینټس چې د هغې نه دی انرژي راوباسي، او بل دله پکار دی H2O وغیره وغیره. دا شیزونه د سیل له څه دي؟ پکار دي. د دې سره سره په دې سیل کې دننه چې دی یو داسې شیز جوړېږي چې هغه د دې سیل ورته ضرورت نشته دی، د دې سیل نه بهر ته ویسته غواړي، لرې کول یې غواړي. لکه مثال په طور کاربن ډای اکساید دی. صحیح ده؟ نو دا شیز د دې سیل نه څه کول غواړي؟ بهر ته ویسته غواړي، او دا شیزونه چې کوم دي دا دې سیل ته دننه راوسته غواړي. نو د دقې لپاره زمونږ په جسم کې یو سیستم دی، یو سیستم دی چې هغه دا کار کوي چې دا شیزونه راوړي دې سیل ته، او کوم شیز چې په سیل کې دننه جوړ شي چې یا د هغې سیل ته ضرورت نشته یا بل څه ځای ته لیږل غواړي نو هغه د دې سیل نه بهر ته ویسته غواړي. او هغه سیستم چې کوم دی هغې ته موږ وایو سرکولیټري سیستم. هیومن سرکولیټري سیستم. ټیک شوه؟ اوس دا سرکولیټري سیستم چې دی په ده کې یو څو شیزونه دي چې هغه خپل کار کوي. لکه کوم کوم شیزونه دي؟ یو پکې ته دی بلډ، دویم نمبر چې دی هغه دی بلډ ویسل، او دریم نمبر زمونږ دی هارت، زړه. ګورئ دا شیزونه چې کوم دي که نه، دا چې ته د دې ځای نه دې سیل ته راوړي او یا دا ویسټ پراډکټ چې کوم دي څه دي؟ ویسټ پراډکټ دا ته د سیل نه بهر ته وباسې. نو دا به یو داسې شي دي چې هغه به داسې چلو کړي چې دا هر څه به راولي سیل ته به راوړي او دا بیا د سیل نه څه کړي؟ بهر ته وکړي. نو د هغې دپاره دی بلډ. څه دی؟ بلډ. اوس دا شیز چې ته دې سیل ته راوړي دې دپاره څه لاره خو پکار ده که نه؟ هسې خو داسې نه کېږي چې دا اکسیجن دی د دې ځای نه ونیسې دې ځای ته وګذار کړي. نه، نه دا کاربن ډای اکساید ته داسې راوچت کوي دا واله، داسې نه کېږي. د دې لپاره یو خاص لاره ده، او هغه لارې چې کومې دي هغه دي بلډ ویسل. اوس دا شیز د دې ځای نه راواخله او دې ځای ته لیږل، لکه دا اکسیجن شو، نیوټرینټ شو یا H2O شو، دا خو به په څه کې ځي؟ په بلډ کې ځي. اوس دا بلډ مثال په طور باندې دلته کې ته د دې ځای دا هر څه راواخېسته او دا دې سیل ته ته لیږي. نو د دې لپاره هم یو څیز پکار دی چې هغه دا وینه د دې ځای نه پمپ کړي او دې ځای ته یې روډي. دې لپاره دی هارټ چې د پمپینګ کار کوي. د څه کار کوي؟ پمپینګ. ټیک شو؟ اوس به دا ټول چې دی وایو هر به انشاءالله وایو او ښه په اسانه طریقه باندې چې ستاسو په ذهن کې کښېني. خو نن راشئ تیسرې په دې بلډ ته. ټیک ده؟